درنو لیدونکو نن مې غوښتل تاسو ته د چکر په باره کې یو څو مهمې خبرې وکړم. هغه دا و که نه چې کله مو هم زړه په تنګ وي نو کوشش وکړئ ووځئ بهر. څه خفګاني د دنیا خفګانونه نه ورکېږي. یو ځل به خوشحاله یې بیا به خفه یې. له هغه نه ښه ده چې موږ یو 15 منټه په ژوند خو هېڅ باور نشته. نن یو لږ وروسته به خدای زه یو که به نه یو تاسو ته خپله معلوم ده چې د انسان په ژوند هېڅ باور نشته. نو زه خبره دا کول غواړم چې چکر ووهئ وګرځئ. ژوند یو ځل ده او همدارنګه بیا خدای زه څه حال به وي. تاسو پخواني وختونه ګورئ څوک یې ژوندي دي یو څه نشته که نه. که هر څوک وي بس اخري ځای به مو قبرستان وي ختم. او لیدونکو یو پوښتنه مې دا کوله که نه کله کله زه داسې سم چې یو کار چې ترسره کړم مطلب داسې احساس کوم لکه داسې ما یو ځل ترسره کړی وي. مطلب یو ځل مخکې هم داسې وخت راباندې تېر شوي. دا به څه مشکل وي. دا به یوازې له ما سره وي که له تاسو سره هم همداسې ده. نه یې سم صحیح ولاړی یو څه شي وسي ته بیا ډایرکټ سوچ داسې ده لکه یو ځل تېر شوي اوسي. نو نه پوهېږم دا به څه مشکل وي. تاسو ما ته دا خبره هم وکړئ. نو راغلو کورنۍ سره چکر مل راځه یو کوچنۍ ویډیو به هم جوړه کړم او لیدونکي وګوري. یو څه به اضافه خبرې هم وکړو. ښه خوند کوي که نه. موږ خو بل څه راپاتې هم نه دي. همدا یو خبرې دي ختم. که څنګه نور تاسو ته ښه ورځ غواړم.